زموږ ټولنې ته په لومړي ځل راغلی دی. زما ډېر ګران قدرمن یوسف جان عثمانزی صاحب ته خواست کوم چې راشي څو خبرې ستاسو په وړاندې وکړي. یوسف جان عثمانزی صاحب ستاسو لاسونو په پړقا کې. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو زه د ناستو مېلمنو ښاغلو مشرانو کشرانو او د مشرانو کشرانو د ځایي خلکو د ټولو مېلمنو شکریه ادا کوم. او بیا زه ډېر شکرګزار یم د ارشد جان شاهکار صاحب چې تاسو ماله بلنه راکړه او مالا مدا دعوت راکو. زه د پیر امین باچا صاحب هم ډېر زیات شکرګزار یم. تاسو مالا ځای راکړه په خپل زړه کې. زه به دا ووایم مجید چې تاسو قلمکار یې، د علمیت ډک خلک یې او چې موږ مو ځان ته رانږدې کړو زموږ هم حوصله افزایي وکړه. ستاسو ډېر زیات شکریه ادا کوم، ډېره مننه کوم. ګو چې زموږ کار ادبي خو نه دی، څه حده پورې د معاشرې د شعور هغه د ښکلا موږ هم یو کوشش کوو، ښه انداز لږ جدا دی. خو زه یم چې غوره تاسو یې، ځکه چې ستاسو په لاس کې قلم دی، ستاسو نظر اوړو د نورو خلکو نه ډېر جدا دی. صاحب داسې جرګې دی او داسې تنظیمونه ډېر شي، ځکه چې ستاسو د قلم رنګ دې راښکاره شي. ډېره بخښنه غواړم په دې کې به لږ وخت لګي. د پښتو ژبې چې څونه خدمت شعرا کوي او لیکوال کوي، زما نه دی خیال چې په دې محاذ به بل څوک جنګېږي. کله چې د دې ټي وي آغاز وشو، کله موږ ټي وي ته بسم الله کولو، نو موږ زما خپل یو کوشش دا شعوري کوشش و چې یاره زه په دې کې دا پښتو را ژوندی کړم. دا ډېر مکس اپ وه، ډېر عجیبه وه. موږ خپله ساده او د اشنغر پښتو ټي وي له راوړه او تر اوسه پورې دغه سفر جاري دی. زما ډېر ملګري نیشنل ټي وي له لاړل، زه لا نه ړم. حالانکې دا یې تنخواګانې ډېرې ښه وې صاحبه، خو ما وې د پښتو هم څه خدمت پکار دی. او زه به دا ووایم چې زمونږ زاویه او سانچا صرف د پیسو نه تاویږي. چېرته چې خدمت خبر راشي صاحبه، دا ډېر غټ ظرف او ډېر غټ لږ غواړي. زمونږ هره کلیه د پیسو نه راتاویږي، د پیسو نه سټارټ کېږي، په پیسو ختمېږي. که به بچي سبق هم وایو، کار څه ترې جوړو، خو ګورو دې ته چې په آخر کې یو بچی راوړي څه. دغه څیز د ټولې دنیا څه چې د دې معاشرې سمه غټه تباهي وکړه. دغه د کتاب خبرې خو اوس کتابي دي صاحبه. ارشد جان زورور دی، خدای راستي په دې کتاب به دې مچان بنګېږي. زه په دې کې ماشوم را لوی شم په دې معاشره کې. د دې دا ذهن بدلول دا ډېر ګران کار دی، دا ډېر ګران کار دی. خو زه شاباشي در کوم چې قافله داسې روانه ده او ستاسو تنظیم او ستاسو دا جرګه په بل لور روانه ده. خپل لاره ایستل او جدت خپلول دا ډېر ګران کاري. منګه چې کله دا مایک اوچت کړو بلا نیوکې وې او الله کو اوسه پورې ته خلاصېږو. پښتانه ډېر مینه ناک دي صاحبه، خو کاږه دومره دي چې نیغې ته به کوږ شي او مات پشي صاحبه. دی به همدغه شانتي. تاسو قلمکار یې، کم سړی چې د قلم سره تړلی دی به نفیس وي، د کې به جنګ ني، د کې به فتنه ني، دی به مینه غواړي، دی به الفت خورول غواړي، دی به تاله څه درکول غواړي. او بخښنې سره وایم ما چې کم قلمکار لیدلی دی په نستی مې ککړ لیدلی دی.
دا د خیم واسکټ خبره پکې اوس یو شاعر وکړه د شلیدلي کټ. نو صاحبه چې تا تلې دا شلیدلي کټ په دې ځای او چې کله مړ شي نو د سلي نه به یې تاویږي او په چم کې به ګرځي. وي دا کاکاجي مړ و ډېر غټ سړی و. وایي زه پې پي ایچ ډي کوم. نو صاحب زه اکثر دا خبره کوم، دا خبره به لږ رالنډه کړم، ما خوله ډکېږي جي زه به یې دا خبره رالنډه کړم. ملګري ډېر دي. زمونږ دا مقبره ډېره غټه ده او ډېره درنه ده. دا زه چې څه کوم یا زما خمخیال ملګري چې څه کوي، زما خپل ذاتي دا یو سوچ دی او دا عقیده ده چې مړ شه او که په نرتوب لاړې د خورې په خدمت لاړې دې پښتنو ته یې چې ته یو لاره برابر کړه، دې ته یې د امن او د شعور لاره برابر کړه. خدای راستي زما قبر له به څوک لته نه ورکوي. او دا پښتانه هغه پښتانه دي چې ولد یې هغه باچا خان هم خپل نه کړ، ادنه په جلال آباد کې ولې ښخ شو، ستاسو نه مرور تللی دی. نو قلمکاره او شاعره او زما ادیبه نرشه او تکړه شه، دا کیمره به ستا خواله راځي. دا نوی نسل به ضرور تا ته کیني ځکه چې ستا نیت خیرازه دی، په دې کې څه کړچ نشته. تا اوچکې کتاب کېښودو چې راشه دلته چیلم منډه کوه، ستا د چرسو سګرټ ته میراج شه. یو دوه جملې د دې کتاب ولوله، کیدای شي یو رڼا پښتونخوا دې در نصیب شي. الله هم ژوندي لره جي. مهرباني جي. دا کاغذ ولې خوا کې نه بس خپلې خو تاسو وایئ ماله خو داسې ډېر څه نه راځي. دا صدر صاحب په اجازت او دا معظم لالا څوک چې منل شوي ډیبیټر د دوی په اجازت دوه درې خبرې او دوه درې شعرونه. دا چې دفتار تړي د خوشحال بابا شعر دی چې دفتار تړي هزار وي د دفتار سړي پشمار وي. دا اول خان ادبي رسوا تحریک خبره راغله، نو دغسې په دې 400 کې دې نه مخکې هم تحریک تیر شوي دي چې په هغې کې په ړومبو کې معظم لالا بیا کېدای شي د هغې ذکر مو کړي چې تحریک اصلاح افاق نه و او تحریک اصلاح افاق نه هغه شخصیات پیدا کړي دي، شخصیات پیدا کړي دي چې په هغې کې قلمکاران دي او سیاسي لیډران هم دي. وړومبی پکې باچا خان بابا چې هغه هم د کتاب خاوند دی، غني خان بابا، ولی خان، ماستر عبدالکریم، امیر نواز خان جلیا او دغسې نور ډېر، عبدالکافي ادیب، میا فضل حق شهدا بابا غالبا. او دغسې بیا په دویم دغه کې اشنغر ادبي ټولنه وه چې اشنغر ادبي ټولنې هم شخصیات پیدا کړي دي او په تاریخ کې ځان ته یو مقام جوړ کړی دی. په هغې کې د سر کسان مرتضی خان شاهین لالا، اشرف غمګین، قمر نړیوال، مفلس دورانی او دغسې نور زمانه نومونه د خیاله وځي. نو دغه کسان دي چې هغوی ځان د تاریخ په پاڼو کې ځای کړي دي او تاریخ هغوی یاد کړي دي. اول خان ادبي رسا تحریک ارشد جان شاکار ته مبارکبادي ورکوم چې دومره ښکلی سیسټم یې جوړ کړی دی او ښکلی پروګرام یې جوړ کړی دی او جرګې د تحریک شکل اختیار کړی دی. پکار ده چې دا هم شخصیات پیدا کړي، پکار ده چې دا هم شخصیات پیدا کړي او په تاریخ کې ځان ته مقام ورکړي. دوه درې شعرونه به ووایم چې معظم لالا پښتو ادب کې بل مشال دی شاهکار، پښتو ادب کې بل مشال دی شاهکار، د پښتونخوا د ځلې خال دی شاهکار. پښتو ادب کې بل مشال دی شاهکار، د پښتونخوا د ځلې خال دی شاهکار. او د دې کوڅې دې چېرته د بل وطن راغلی نه دی، چېرته د بل وطن راغلی نه دی، د دې کوڅې د تورنګزال د شاهکار. او چېرته د بل وطن راغلی نه دی، د دې کوڅې د تورنګزال د شاهکار. او څوک ورته وایي د ضمیر قاتل دی معظم لالا، څوک ورته وایي د ضمیر قاتل دی، زه وایم حق وایي ننګیال د شاهکار.
څوک ورته وایي د ضمیر قاتل دی، زه وایم حق وایي ننګیال د شاکارو چې د جرګې نه یې تحریک جوړ کړه خادمه دومره د کمال د شاکار. ډېره مننه. یو جهان مننه، تاسو زمونږ دومره صفت وکړو، الله م راته ژوندي لره، خوشحاله اوسئ. تاسو په خپله ښه خلک کې دغه فرزندلي فرزند صاحب ته به خواست کوم چې راشي او خپل کلام را سره شریک کړي. فرزندلي فرزند صاحب ته خواست کوم. السلام علیکم. زه خو داسې به ووایم چې یاره په ړومبي ځل باندې په دې مشاعره کې د خپل مات ګوډ غزل وړاندې کومه. د ادب د لارې نه ډېر خبر نه یم، خو به هر حال ډېر درانه ډېر خواږه مشران ناست دي. خو د شاهکار صاحب په دغه باندې دې ته ما یو میسیج هم کړی وی چې ستاسو پروګرام وي نو کم از کم مات څوک مار لړم سره په لاره نیزي، هېڅ څوک د غم سره په لاره نیزي. او دا خو اشنا ښکاره خبره ده چې رڼا تورتم سره په لاره نیزي. او ټول یو ادم د خدابازي بیخي، ټول یو ادم د خدابازي بیخي، د ځان نه کم سره په لاره نیزي. او څوک پیسو کې سنا چې د قلم خاوند، څوک پیسو کې سنا چې د قلم خاوند، د خپل قلم سره په لاره نیزي. ډېر ښه دی، ډېر ښه. زه مې د خپل وطن تصویر جوړوم، زه مې د خپل وطن تصویر جوړوم، د زړه په وینو یې په ویر جوړوم. او دې نادانې ته زما وګوره لږ، دې نادانې ته زما وګوره لږ، خپل کور مې روان دی او کشمیر جوړوم. او دې نادانې ته زما وګوره لږ، خپل کور مې روان دی او کشمیر جوړوم. او پرېږده چې جاړم اوس په چغو چغو، پرېږده چې جاړم اوس په چغو چغو، د غل ډاکونه چې وزیر جوړوم. ډېر ښه. او د پښتون قام د اتحاد په خیال، د پښتون قام د اتحاد په خیال، ناسم د شګو نه زنځیر جوړوم. ډېر ښه دی. او د ځان قاتل نه یم نو څه یم وایه، د ځان قاتل نه یم نو څه یم وایه، د ادم خور نه چې امیر جوړوم. او د ځان قاتل نه یم نو څه یم وایه، چې د ادم خور نه چې امیر جوړوم. او په دار بشم لکه نجیب آخره، په دار بشم لکه نجیب آخره، د بې ضمیرو چې ضمیر جوړوم. او د ناپوهۍ او ناکامۍ نه د ځان، د ناپوهۍ او ناکامۍ نه د ځان، لنډه خبره د تقدیر جوړوم. او دا یو قدیر نه دی زندان کې چې دی، دا یو قدیر نه دی زندان کې چې دی، زه به د هر بچی قدیر جوړوم. او ظلم ستم دی ناکردونه د وخت، ظلم ستم دی ناکردونه د وخت، دی نه به زه مسرود تفسیر جوړوم. ډېر ښه مسرور صاحب. یو جهان من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. په سټیج ناستو ډېرو محترمو عزیزانو ورونو، ما ته مخامخ پنډال کې ډېرو درنو خوږو ملګرو، مشرانو، شاعرانو، لیکوالو، او د ټول نه ړومبی خو زه اڅک جان شاهکار ته، اول خان د بیر رسوا جرګې ته مبارکي وایم د لیبرغۍ. او بیا د تاریخ زه دومره به ووایم تاریخ متعلق چې کوم تاریخ په اشنغر کې شروع شي نو هغه بیا ټولې دنیا کې خورېږي. او انشاءالله چې دا تاریخونه شروع شوي، کوم ادبي تاریخ چې شروع شوی دی، دې سره چې کوم لیکوال لا پیدا شو او څومره مینه د ادب سره د خلکو پیدا شوه، نو د هغې مخامخ ته تاسو چې څنګه ناست یې دا ټول راغلي لکه د جلسې غوندې، نو دا یو ډېره لویه خبره د ادبي
دنیا دپاره او د ارشد جان دپاره یا د هغه د ملګرو دپاره د اول خان رسوا د بي جرګې دپاره د خوشحالۍ او د مبارکۍ مقام دی. زه پې ورته ډېر ډېر مبارکي وایم. خپل یو څو شعرونه به درسره شعر کړم. وي هسې نه په زړه کې ارزوګانې ارمانونه شي، هسې نه په زړه کې ارزوګانې ارمانونه شي، او لږه خو موسکی شه چې پیدا مې امیدونه شي، او لږ خو د رسمونو د دیوال نه دې خوا وګوره، لږ خو د رسمونو د دیوال نه دې خوا وګوره، دغه تورې شپې به سپین سبا شي سهارونه شي. او غزل چې مستانه یم خندېږم، مستانه یم خندېږم مست غمونو اسویلو کې، څنګه ګل چې د غوټۍ شي تازه کېږي په ازغو کې. په ظاهر که ویلی نه شم حال د مینې او رازونه، ډک د مینې زړه توتي شو حال به وایي په پنجرو کې. او ما ته بیا پرخې کړې یادې، ما ته بیا پرخې کړې یادې چې د ګل له خوا پرې وځي په ننګو چې ساس کې اوښکې ستا وې جړېدو کې. وي د چا پیر د چا مرید شي، څوک دیندار په سجده شي، خو زه د چا د قدم خاورو باندې فخر په کولېدو کې. وي دا دنیا د حرس لرکړه نو نه رواج نه باید دستور وي، خیاله جوړه بیا دنیا کړه بیا د مینې په وږمو کې. وي پټه مینه پټ لوزونه د وفا ډک پټ رازونه، مینه مسته شوه ښکاره شوه د پلک په څو نغمو کې. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د صدر صاحب په اجازه باندې زما د کلام عنوان دی پرون هم داسې ماښامو. هغه تیر شان اسې تیر شو، هغه تیر شان اسې تیر شو، پټ لغره شو لکه لمرو. پرون هم داسې ماښامو، ترېنه وړاندې مازدیګرو. د پرون په تواتر کې ننني ماښام ته ګورم، په محور کې د خپل یون دی لکه اچې په غرغرو. او که طلوع دی که غروب دی د دوران په زمانو کې، مازدیګر دلته رنګین دی ستا ښایست پکې مظهرو. د فطرت په هر آهنګ کې، د ښکلا په هر یو رنګ کې، د ښایست په هر یو څنګ کې ستا د مینې شور و شرو. شاعران نظمونه وایي، ارمانونه پکې ستایي، هغه سترګې پرکششې، زلفان ترخ معطرو. او زه حیران ګوته په خوله یم د جانان زیب و زینت ته، د شاعر غزل چې اورم منظوم هر یو خوندورو. د پرواز په پیمانو کې چیرته تللي دي فکرونه، هر ځای دلته قربانګاه دی ګام په ګام دلته اخترو. او ما ممتاز پله راګورې ناخبره ناخبره، ما ممتاز پله راګورې ناخبره ناخبره، دې زمانه ښه خبرو خو له قصده ناخبرو. ما ممتاز پله راګورې ناخبره ناخبره، دې زمانه ښه خبرو خو له قصده ناخبرو. ساګانې دي، یو څو ساګانې دي اخر به اختتام وشي، یو څو ساګانې دي اخر به اختتام وشي، ژوند له به مرګ راشي او د مرګ به احتمام وشي. او د تناره رڼا لوګي ته په دې تمه تمه، د تناره رڼا لوګي ته په دې تمه تمه، د یار دیدن که په سکڼي سکڼي ماښام وشي. او مینه بې توله ده په تول باندې تللی نشي، مینه بې توله ده په تول باندې تللی نشي، د دې قصې ذکر د ښه په سر عام وشي.
مینه بې توله ده په تول باندې تللی نشي د دې قصې ذکر د ښه په سر عام وشي او شعر دی چې د سر او تال سنګت چې نه وي بې سمونه به وي د سر او تال سنګت چې نه وي بې سمونه به وي د وخت سندره د په شونډو د ګلپام وشي او د ستر خوشحال د تورې شلنګ به راژوندي شي پکې د ستر خوشحال د تورې شلنګ به راژوندي شي پکې که د پښتون د هر وګړي ورته پام وشي او تاثرات خو ستا په حق زه څه داسې لرم تاثرات خو ستا په حق زه څه داسې لرم ستا د ښایست قصې د ستا په در وبام وشي تاثرات خو ستا په حق زه څه داسې لرم ستا د ښایست قصې د ستا په در وبام وشي او ستا لیوني خویونه تل د زړه په وینو ساتم ستا لیوني خویونه تل د زړه په وینو ساتم د محبت د دې جذبې که احترام وشي ستا لیوني خویونه تل د زړه په وینو ساتم د محبت د دې جذبې که احترام وشي او اخیری شعر دی چې رومانیت د ادب ځمکه او پټۍ وګڼه رومانیت د ادب ځمکه او پټې وګڼه لکه چې سر سڼه دلګیره د کلام وشي رومانیت د ادب ځمکه او پټې وګڼه لکه چې سر سڼه دلګیره د کلام وشي ډېره مهرباني مشتاق علي شاهین صاحب هغوی معذرت وکړو خواست په کومه ډېر ګران ملګري انور خیال بونیری رور ته چې راشي خپل کلام را سره شریک کړي انور خیال بونیری رور ډیره زیاته مننه زه خو بس صرف یو دوه شعر وایم چې ګوتې شمارل او کېناسته پاڅېده په انتظار د سړي ملا ماتېږي او صرف د ورور خبره نه ده که نه په یو نیم یار د سړي ملا ماتېږي ډیره مننه ډیر زبردست خواست په کومه د غني خان پښتو ادبي جرګې صدر اول خان لالا ته چې راشي خپل کلام را سره شریک کړي اول خان عابد صاحب او یو خبره زما ذهن نه وتې وه خوږجان صاحب ته او د هغوی ملګرو ته ډېر هرکلی ویم یو جهان مننه یې کومه چې موږ له د هغه شب قدر نه رال یو جهان مننه جي راغلي میلمنو ته په خیرالی او سلامونه زه به خپل وخت میلمنو له ورکومه خو د رسوا ادبي تحریک چې کوم دی هغوی ته مبارکي ورکومه چې دې تحریک کال پوره شو او دا د تحسین قابل دی چې دوی دومره محنت وکړو دومره خواږه ملګري را پیدا کړي دي او را جمع کړي د کم ځای نه د سوات نه پکې خلک راغلي نو ټولو میلمنو ته په خیرالی او زه به میلمنو له خپل وخت ورکم والسلام یو جهان مننه خواست کومه د سوات نه راغلي میلمه ډېر محترم نسیم علي نسیم صاحب ته خواست کوم چې راشي خپل کلام را سره شریک کړي نسیم علي نسیم صاحب ډېره مننه تاسو په اجازه باندې وایي ځان مې خوړلی دی غوسه مې زیاته کړې نه ده ورانه خبره مې په ژوند کې چاته کړې نه ده چې د بچپن نه د اخلاص په نیت نیولې ده ما هغه روژه مې لا د صبر ماته کړې نه ده محفل له شاعرانو دی شاعر د قوم سترګې دي شاعر د قام ژبه ده شاعر د قوم سترګې دي شاعر د قام ژبه ده شاعر د فت او د عزت او احترام ژبه ده شاعر د مینې د عزت او احترام ژبه ده شاعر د قوم سترګې دي شاعر د قام ژبه ده شاعر د فتح د میدان د تورې نوم د ګورې شاعر حقدار په ایمان د هورې هم د ګورې
خلاف د ظلم د ملګری د مظلوم د ګورې شاعر د قوم سترګې دي شاعر د قام ژبه ده شاعر د قدر او د صبر د ناکام ژبه ده شاعر د قوم سترګې دي شاعر د قام ژبه ده شاعر د هر ظلم خلاف د بغاوت چغه ده شاعر د عدل او انصاف او د غیرت چغه ده د رښتیا مینې د بلنې او دعوت چغه ده شاعر د قوم سترګې دي شاعر د قام ژبه ده شاعر پتنګ وطن پرست د انعام ژبه ده شاعر د قوم سترګې دي شاعر د قام ژبه ده شاعر د حضرت ابو بکر صداقت غواړي ټول دنیا لا د عمر صاحب خلافت غواړي د علي زړاو د عثمان غټ سخاوت غواړي شاعر د قوم سترګې دي شاعر د قام ژبه ده شاعر د هر چا د مسلک او د اسلام ژبه ده شاعر د قوم سترګې دي شاعر د قام ژبه ده شاعر پکار راځي د ملکو شاعر خوشاله وي د خلکو په خادو باندې او د قامونه ویخوي په ازادو باندې شاعر د قوم سترګې دي شاعر د قام ژبه ده شاعر په حق گویا نکړي د غلام ژبه ده او شاعر د قوم سترګې دي شاعر د قام ژبه ده شاعر کسر په حقیقت بیل خو حق وایي صحیح دی صحیح شو تشنم دسا کوم چې خلیلا رازی نا دی رازی بیا کم خلق تماشی لرازی نا دی رازی چې می په ژوند باندې ملګرو راتلنه غواړي نو بیا خو دنیا می جنازې لرازي نه دی راځي که ډېرو شپو له د رمضان غوندې رازي را دي شي لکه اختر چې یوې شپې له رازي نه دی راځي که ډېرو شپو له د رمضان غوندې رازي را دي شي لکه اختر چې یوې شپې له رازي نه دی راځي جانان رقیب سره زمونږ کلي ته ماله راځي که ما وجل غواړي یو دی له رازي نه دی راځي جانان رقیب سره زمونږ کلي ته ماله راځي که ما وجل غواړي یو دی له رازي نه دی راځي تیګار د منې که توهینه د مذهب نه کوي تواب چې نه کوي کابل راځي نه دی راځي شاهکار صاحب کلام ویم دو شعر به ویم کله چې کم سودي ول اغسته دی کله چې کم سودي ول اغسته دی ستا په پل مې یاره پل اغسته دی ستا په پل مې یاره پل اغسته دی خدای خبر انجام چې به یې څنګه وي خدای خبر انجام چې به یې څنګه وي اور مې په تل کې بل
اغستی دی اور می پتلی کی بل اغستی دی ستا په پل می یارا پل اغستی دی همدرد صاحب د ډالۍ وي دا شعر پکې هغه رقیبان چې نازېدل پتا هغه رقیبان چې نازېدل پتا ټولو نام خپل بدل اغستی دی ټولو نام خپل بدل اغستی دی ستا په پل می یارا پل اغستی دی یخی که ارشد لا سترګې وګوره یخی که ارشد لا سترګې وګوره مریګورې د تندې جل اغستی دی مریګورې د تندې جل اغستی دی ستا په پل می یارا پل اغستی دی کله چې کم سودی ول اغستی دی ستا په پل می یارا پل اغستی دی ستا په پل می یارا پل اغستی دی ډیره مننه فرهاد جان الله دې راته ژوندۍ لره جون کې موږ ته یو څو ګړی راوبخلې د دې خاورې بچې دي د دې خاورې وینه ده الله دې وقدري چې موږ له راغل او دې سره به خواست کوم ډېر ګران میلمه سیلاب همدرد ته چې راشي خپل کلام را سره شریف کړي سیلاب همدرد رور ټولو راغلو ښاغلو میلمنو ته په پنډال کې کم ملګري یاران دوستان همزولي مشران کشران بوډاګان او په سټیج باندې چې کم راغلي ښاغلي میلمانه دي هغوی ټولو ته د زړه د کومې هرکلې ستړي مه شي او په خیرالي ورته وایم ډېر د فخر او د ویاړ ځای دی چې په نن اول خان صاحب پښتو ادبي ټولنه چې کوم ده چې د هغې یو د لایبررۍ چې کومه افتتاح کیږي نو زه به دومره ویم چې د پښتنو دپاره فرسټ اف آل د ټولو نه ډومبی چې کوم دی د مور غېږه چې کوم ده هغه یو تربیتګاه ده او د هغې نه چې ماشوم څنګه پاسېد نو هغه به په مستقبل کې همغه حساب د دې وطن او د دې قوم معمار جوړیږي خو په پښتو کې په پښتنو کې چې کوم د کتاب او د قلم کومه مقام دی هغه شاعرانو ژوندی کړی دی ادیبانو ژوندی کړی دی او په دې سطح باندې په دې د چارسدې په سطح په ترنګزو په سطح باندې 226 نمبر ګاډي که د چاویز نو هغه ملګرو ته لار بنده کړې د هغې لږ ورشي چې کم زیار وباسي شاهکار صاحب دی د هغوی ټولنه هغوی ته خراج تحسین او په دواړه لاسه ورته سلام کوم ځکه چې دغه لایبرري چې دا دی کې به د مختلف شعراو کتابونه به پکې وي او د هغې نه به زموږ دا د کشرانو طبقه چې د هغوی به ترې ډېر څه حاصلوي انشاءالله د صدر صاحب په اجازت باندې دا یو کلام پیش کوم مطلب ده چې ځان له زه نه یم چې ما پسې ټوپک ګرځوي ځان له زه نه یم چې ما پسې ټوپک ګرځوي خونخواره خلک دي هر چا پسې ټوپک ګرځوي مننه او د علم شمع وجنې ژوند باندې تیرې خوروي د علم شمع وجنې ژوند باندې تیرې خوروي دغه تورمخي په رڼا پسې ټوپک ګرځوي مننه د علم شمع وجنې ژوند باندې تیرې خوروي دغه تورمخي په رڼا پسې ټوپک ګرځوي هم یې ګودر هم یې چینه راله په وینو سره کړه څه ظالمان دي په ښکلا پسې ټوپک ګرځوي مننه او وایم چې سرونه ترې نیزو کې یو څو څنګه به وي جلبل صاحب وایم چې سرونه ترې نیزو کې یو څو څنګه به وي چې خړې پړې پښتونخوا پسې ټوپک ګرځوي مننه وایم چې سرونه ترې نیزو کې یو څو څنګه به وي چې خړې پړې پښتونخوا پسې ټوپک ګرځوي
او یوسف جان صاحب وایي چې دا اوسنۍ یارانې ما ته عجیبه ښکارېږي دا اوسنۍ یارانې ما ته عجیبه ښکارېږي سحر یار وي ماښام بیا پسې ټوپک ګرځوي مننه او پخوا به یو اشنا د بل اشنا په کار راتللو پخوا به یو اشنا د بل اشنا په کار راتللو د اوس د نن اشنا د بل اشنا پسې ټوپک ګرځوي مننه او خلکو به مخکې ډېر د میاو ملا قدر کوو خلکو به مخکې ډېر د میاو ملا قدر کوو اوس مقتدیان په خپل ملا پسې ټوپک ګرځوي او هغه جانان چې تا ته ګران به و د خپله ځانه هغه جانان چې تا ته ګران به و د خپله ځانه چا راته وې همدرده تا پسې ټوپک ګرځوي ځان له زه نه یمه چې ما پسې ټوپک ګرځوي خونخواره خلک دي هر چا پسې ټوپک ګرځوي ستاسو توجه احساساتو یو جهان مننه او مشاعره به جاري ساتو ملګرو که بانګ یو مې نو خیر دی ځکه چې په نسیم صاحب یې بانګ ویلې که په چا ووایي بانګ نو خیر دی بیا به هغه پس کوو وروستیا بسم الله الرحمن الرحیم د اول خان رسوا ادبي تحریک د ټولو ښاغلو ډیره زیاته مننه غزل ویمه چې د بخت ناکړ د تلالیا څوک تندې نږدي د بخت ناکړ د تلالیا څوک تندې نږدي په لږ تکلیف څوک چاته خپلې شجرې نږدي د بخت ناکړ د تلالیا څوک تندې نږدي په لږ تکلیف څوک چاته خپلې شجرې نږدي د غورځېدو له اذیته خبر شوي خلک لکه زما په اوچو پاڼو باندې خپې نږدي د غورځېدو له اذیته خبر شوي خلک لکه زما په اوچو پاڼو باندې خپې نږدي خانجي ته وایه چې پنځه کونډې د چمکې اوسي خانجي ته وایه چې پنځه کونډې د چمکې اوسي خانجي ته وایه چې جومات کې مصلې نږدي زه تحفظ غواړم زما شهیدان نه دي پکار زه تحفظ غواړم زما شهیدان نه دي پکار ما ته د نورې څوک په دې نوم جنازې نږدي زه تحفظ غواړم زما شهیدان نه دي پکار ما ته د نورې څوک په دې نوم جنازې نږدي د خپل فضل د رڼا غل ته نور څه مه وایه خو د خپل فضل د رڼا غل ته نور څه مه وایه خو دا ورته ووایه چې نور ته څوک ډیوې نږدي د خپل فضل د رڼا غل ته نور څه مه وایه خو دا ورته ووایه چې نور ته څوک ډیوې نږدي د بخت ناکړدو تلالیا څوک تندې نږدي په لږ تکلیف څوک چاته خپلې شجرې نږدي ډېره مننه ساګر صاحب هم او د اول خان رسوا ادبي تحریک ته په کلیزې باندې مبارکي ورکو د خصوصا د خپلې جرګې غني خان پښتو ادبي تحقیقي جرګې د اړخه د هغې لایبررۍ ته هم او انشاءالله د جرګې د اړخه به ورته کم از کم موږ 20 کتابونه دوی ته ګفټ کوو انشاءالله صحیح ده که نه صدر صاحب ها ټیم نه ضایع کوو وایي څه تیره په غربت کې په نیستی شوه زندګي مو ټوله تیره په خوارۍ شوه او د سیرو اوړو غمونو کړو بې کوره زمونږ د بچو مونږ پسې جبی شوه او ساګر صاحب وي وړوکې زوی مې په غوسه کې لکه رور دی او په ګیلو کې خو په شان د کشر خور دی او لور را سره هر وخت د ور پورې راځي دا عادت خو یې بیخي زما د مور دی یو وړه غوندې کې نظم دی وي د ګل د ورځې اخیري مریضه ټوپۍ برقه کې یوه ناسته جینۍ ما ته څه داسې په پرده کې وایي ډاکټره ما ته داسې کریم ولیکه چې د مخ نه مې داغونه لر شي په مخ مې داسې ډېر داغونه دي چې ما ورته ویلي بیبي مخ کاره که داغونه ډېر په ډېر قسمونه لري دا خو کتل غواړي په دې آله ته د ډاکټر نه څه ترسله کوې څه په زارو یې راته مخ کاره کو ما چې وروکتلو دې مریض ته ما ته داسې اندازه وشوه چې ډېره په ګرانه به 18 وي خو چې په مخ باندې مې داغ ته کتل ما ورته ویلي بیبي دا وره دا خو دانې نه دي چې کریم درکم رښتیا رښتیا وایه چې څه چل شوی
هغې جړه جړه سلګو کې ویل ډاکټره بس ته څه به وایم د پلار د لوبو د خندا ګوډی وم د لوبو ټوکو د مستۍ جینۍ وم 6 میاشتې مخکې واده شوی یمه د 2مې ورځ نه په دار شوی یمه څه د بدبخت سړي نصیب کې یمه قسم د ډېره بې سکونه یمه بېګا یې بیا په مخ ګزار را کړې هم یې په ملا باندې په ډانګ وهلې د ملا زخمونه خو مې پټ دي خیر دی د مخ دې داغ ته فکر وړی یمه اتوار له مور کره خادي د زما بس اغوی جواب به نشم کولی که مې داجي رانه تپوس وکړي چې بچي یې سترګه پړسېدلې ولې او په مخ باندې دا داغ د څه دی ډاکټره بس صرف د دې د لاسه د ګاونډۍ نه مې پیسې قرض کړې په منډه منډه دا د تاله رالم بس داسې دوی راکه راله چې دا داغونه ټیکي راله چې مې داجي ته دروغجنه نشم بس چې داجي ته دروغجنه نشم الله دې مل شي د حساسو خلکو نه یم پوی چې ورته څه لیکلی خو 3مه ورځ ده چې زما سترګو ته هم هغې د مخ کاسه تاویږي د هغه دله خاون یې سوچ نه کوم صرف داجي فکر یې وړی یمه دا د ګل په شان نازکه لور یې قسم په خدای ازارولو نه ده دا د ګلاب په شان نازکه لور یې قسم په خدای ازارولو نه ده کله چې دا جینۍ لیدلې مې ده بس الله نه دغه سوال کومه خدایه بس دومره وس انسان له ورکه چې د بچو نصیب یې پلار ولیکي خو د خدای تقدیر ته ګورمه نو دغه یوه ټپه را مخې ته شي پردي کورونه دوزخونه نادان نجونه پکې عمر تېروي نه ډېر